خاوند کولای شي چې د خپلې بیبي شرمګاه ته وګوري یا بیبي کولای شي چې د خپل خاوند شرمګاه ته وګوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن د یوې داسې مسلې په باره کې خبره کوو چې ډېر خلک د هغې په باره کې تپوس کول غواړي خو د شرم د وجې نه په هغې کې تپوس نشي کولی. پوښتنه دا ده چې آیا خاوند کولی شي چې د خپلې بیبي شرمګاه ته وګوري یا بیبي کولی شي چې د خپل خاوند شرمګاه ته وګوري. اسلام د دې په باره کې څه وایي نو ټول تفصیل درته په دې ویډیو کې ښایم. ویډیو تر اخره پورې وګورئ او خپلو ملګرو سره هغه شریکه کړئ. اسلام د انسان د ژوند هر اړخ ته لارښودنه کړې ده او د خاوند او د مېرمنې هم یو پاکه اړیکه ده او د هغې یو خاص تعلق دی. نو الله رب العزت د هغې هم څه اصول بیان کړي دي. لکه الله رب العزت فرمایي هن لباس لکم وانتم لباس لهن، یعنی تاسو د هغوی لپاره لباس دی او زنانه ستاسو لپاره لباس دی. یعنی ستاسو په دې کې هغه حیا ده او ستاسو ژوند په دې کې معلومیږي. د فقهاو د اکثریت په نظر د خاوند او مېرمنې لپاره د یو بل ټول بدن ته کتل په اصل کې روا دي او په دې کې شرمګاه لیدل هم راځي. یعنی د یو بل شرمګاه ته کتل هغه جایز دي. البته ځینې علما دا وایي چې د حیا او د ادب خبره دا ده چې د یو بل شرمګاه ته ونه ګوري. خدا د حرمت فتوا نه ورکوي بلکې صرف د اولیاء او د غیر اولیاء خبره کوي. او دغه باندې حدیث رسول الله علیه الصلاة والسلام هم ګواه دی چې عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما رسول الله علیه السلام د یو بل شرمګاه هغه نه دی لیدلی تر دې پورې چې موږ د یو بالټین غسل هم کړی دی خو بیا موږ هم د شرم او د حیا د وجې نه د یو بل شرمګاه ته هغه نه دي کتلي. نو که څوک ځان دا پوښتنه وکړي چې آیا د خپلې بیبي شرمګاه کتل ګناه ده، جواب ورته ورکړه چې د جمهور علماو په نسبت باندې دا ګناه نه ده، ځکه چې دوی کله نکاح وکړي نو دوی مکمل د یو بل لپاره هغه حلال شي. څنګه چې دا د هغې نه خپل خواهش پوره کولی شي نو دغه شان په کتلو کې هم دا جایز او جواز لري. کوم خلک چې دا وایي چې په دې سره هغه سترګو نظر کمیږي یا سبا چې کوم بچي پیدا شي نو هغه بې حیا وي نو دا خبره کمزورې ده، صحیح خبره هغه نه ده، ضعیفه خبره ده. د ټولې خبرې خلاصه هغه دا ده چې ښځه او خاوند د یو بل شرمګاه ته کتلی شي او هر قسمه فایده د یو بل نه هغه اخیستی شي، هېڅ قسمه ګناه په دې کې نشته. هو د ادب او د احترام خبره ده چې ونه کتلی شي نو غوره ده، که چا وکتل نو جایز ده، بالکل صحیح طریقه ده، هېڅ قسمه ګناه په هغې کې نشته دی. الله تعالی دې موږ ټولو ته د اسلام په صحیح پوهه عمل کولو توفیق راکړي. که دا ویډیو مو خوښه شوه نو لایک یې کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او نور اسلامي ویډیوګانو لپاره د بیل نښه فعال کړئ چې زموږ هره نوې ویډیو هغه تاسو ته په وخت باندې در ورسیږي. ډېره مهرباني، والسلام.